ورور وایي چې په پیدا کوونکي باور لري خو هر څه په قرآن کې نشته. ورور دا کتاب قرآن د ساينس کتاب نه دی، دا د نښو کتاب یعنی د ساينس کتاب دی. ورور ما له تا نه دي غوښتلي چې دلته راشي او زما نقل وکړې. هیله ده ایا ما درته ویل چې زما خبر را کاپي کړه؟ د دې لپاره چې ثابته کړې چې قرآن د الله تعالی کلام نه دی، ته په دې کې غلطي وښایه. نو ځکه ما ویل مهرباني وکړه مخکې راشه او په قرآن کې غلطي وبس. زه په اصل کې ستاسو د خوښې وړ مخالف یم. زه ملحد یم. ملحد یې؟ ماشاءالله. ما اورېدلي چې تاسو له داسې خلکو سره بحث خوښوئ. ته ملحد یې؟ زما د خوښې وړ شخص یې؟ نه خو ماته ویله شوي تاسو له داسې خلکو سره بحث کول خوښوئ. هو پر ویدنې باور. ښه وروره ته ملحد یې؟ سمه ده. زه غواړم تاسو ته مبارکي ووایم. تاسو غواړئ څه وکړئ؟ زه غواړم تاسو ته مبارکي ووایم. پوهېږئ ولې؟ ولې؟ د مبارکۍ لامل دا دی چې نور ټول انسانان په پټو سترګو پیروي کوي. پلار یې عیسوي دی، زوی یې عیسوي دی، مور او پلار یې هندو دي، دی هندو دی. د ډېرو مسلمانانو والدین مسلمانان دي، خو ته فکر کوي. زه پوهېږم ستا پلار ملحد و. د مبارکۍ لامل دا دی چې تا وویلې ښه نو ته فکر کوې دغه خلک دي چې داسې د خدای عبادت کوي، نو ته فکر کوې. د مبارکۍ لامل دا دی ځکه چې تا د اسلام لومړۍ برخه وویلې لا اله الا الله، چې هیڅوک خدای نشته. تا له مخه دا نیمه کلمه ویلې ده. موږ تاسو تر دویمې برخې نه یو رسېدلي. هغوی پوره کلمه ویلې. ته اوس نیم مسلمان یې. ملحد په دې معنی چې نیمه کلمه پوهیږي، یعنی لا اله چې نشته دی خدای، یوازې یو کار پاتې چې انشاءالله ویې کړې. زه مبارکي در کوم چې ته له هغو نورو خلکو سره مخالف یې چې په غلطو خدایانو باور لري. په نورو خلکو زه لومړی باید خپل نیم وخت مصرف کړم چې هغوی قانع کړم چې ستاسو معبودان غلط دي. تا له د مخه منلې چې هیڅ خدای نشته. یوازې یو کار مې پاتې دی چې تا ته د خدای شتون ثابت کړم. نو انشاءالله دا به وکړم. وروره فرض کړه دا ماشین دی ستاسې د مخې ایښودل شوی. په نړۍ کې بل هیڅ چا داسې ماشین نه دی لیدلی، هیڅ انسان نه وي لیدلی، خو یوازې ستا مخ ته وي. او که زه له تا پوښتنه وکړم چې لومړی کس به څوک وي چې د دې ماشین د جوړښت او طریقې په اړه تا ته معلومات درکړي؟ ما دا وینا اورېدلې او ځواب یې پیدا کوونکی دی. هو پیدا کوونکی. نو د هغه ماشین پیدا کوونکی به لومړی کس وي چې د هغه جوړښت په اړه خبر وي. ته شاید ورته پیدا کوونکی ووایې، جوړونکی، مخترع یا صانع ووایې، هر څه چې وایې دا ټول یو ډول دي. اوس پوښتنه کوم دا کائنات څنګه منځته راغلل؟ کائنات څنګه وجود ته راغلل؟ ته به اوس د بیګ بینګ لویې چاودنې یادونه وکړې؟ نه زه له تا پوښتنه کوم. هو ما ته مه وایه چې زه به څه وایم. زه غواړم ستا په علم پوه شم چې ته څه وایې. دا خبره دا ده چې ما په حقیقت کې دا ویناګانې مخکې اورېدلي او زه ستا یو ښه مینهوال یم. ماشاءالله ته یو ښه مینهوال یې. که ته رښتینی مینهوال یې نو پیروي به کوې. که زه غلط وم ته ما سم کړه، او که زه حق وم نو ما سره ملګری شه. نه زه په حقیقت کې یوازې یو اونۍ مخکې ستا په اړه پوه شوم. ښه نو په دې اونۍ کې ته یو لوی مینهوال شوې. ماشاءالله زه ډېر خوشحاله شوم. په دې اونۍ کې چې ته زما په اړه پوهه ترلاسه کړې، معنا دا چې د کائناتو پیدا کېدو او د بیګ بینګ په اړه پوهېږې، په هغه څه چې موږ په دې وروستیو کې په پوه شول. قرآن 1400 کاله وړاندې په 21 سورت 10 نمبر آیت کې ذکر کړي. خو ته په دې پوهېږې؟ هو همدارنګ موږ نه پوهېدو چې ځمکه کرده ده. په دې وروستیو کې پوه شو. خو قرآن 1400 کاله وړاندې ویلي په 9 سورت 10 نمبر آیت کې سورت النازعات مو داسې ګڼله چې سپوږمۍ رڼا د هغه خپله ده. خو قرآن 1400 کاله وړاندې ذکر کړي چې سپوږمۍ رڼا خپله نه ده بلکې منعکس شوې رڼا ده. خو اوس پرې خلک پوه شول قرآن کې ذکر کړي. نو که ما دا اورېدلي وي ته هم په ځواب پوهېږې. چا په قرآن کې ذکر کړي؟ هماغه یو ځواب پیدا کوونکی. دا پیدا کوونکی چې په قرآن کې ذکر شوی الله بلل کېږي. نو دا په دې معنی چې ته باور لري چې چا دا په قرآن کې ذکر کولی شوی هغه پیدا کوونکی دی. پیدا کوونکی انسان پیدا کړی، هغه ذات چې دا ټول کائنات پیدا کړي. دا اوس یو انسان نشي کېدلی چې دا هر څه په قرآن کې ولیکي. ګورې دلته مختلف نظریې دي. یو انساني نظریه ده او یا د ساینس او خدای په اړه فکر کولی شي. اوس بحث دا دی موږ د چا ومنو، د چا پیروي وکړو. موږ د دواړو پیروي کولی شو. زه په دواړو باور لرم. زه هم د ساینس زده کوونکی یم او هم په خدای باور لرم. لکه څنګه چې زما په لومړۍ پوښتنه کې وه ما د تروریزم په اړه وپوښتل. زه اوس په تا باور لرم. وروره تروریزم ته به وروسته راشو. تا له ما مستقیمه پوښتنه وکړه. تا وویل چې زما په ځواب خوشحاله یې او ما خبره نه ده پټه کړې. زه له تا مستقیمه پوښتنه کوم. کله چې ته پیدا کوونکي باندې باور لري ولې پیدا کوونکی نه منې؟ زه مستقیم پوښتنه کوم. تا د 10,000 خلکو مخې ته مستقیم پوښتنه وکړه او ما مستقیم ځواب درکړ. زه له تا سیده پوښتنه کوم. ما مبارکي درکړه. اوس مې تا ته ثابته کړه چې پیدا کوونکی قرآن لیکلی. اوس پوښتنه کوم ولې په پیدا کوونکي باور نه کوې؟ دا نه دي ویل چې زه په پیدا کوونکي باور نه لرم. وروره ما له تا نه دي غوښتلي چې دلته راشي او زما نقل وکړې. هیله ده ایا ما درته ویل چې زما خبر را کاپي کړه؟ ما وپوښتل چا لیکلي دي؟ ته ول پیدا کوونکي. صحیح ده، ډېر ښه ډېر ښه. خو په ژوند کې ډېر نو څه شته
هلته نه دي لیکل شوي په قرآن کې ښه ته یوازې ماته د الله روښانتیاو په اړه خبرې وایې. ډېر ښه ډېر ورور وایي چې په پیدا کوونکي باور لري، خو هر څه په قرآن کې نشته. ورور دا کتاب قرآن د ساينس کتاب نه دی، دا د نښو کتاب یعنی د ساينس کتاب دی، دا د آیتونو کتاب دی. په قرآن کې له 6,000 زیاتې نښې شته چې له هغه څخه له 1000 زیات د ساينس په اړه خبرې کوي. دا د ساينس کتاب نه دی. 2 + 2 مساوي کېږي په 4. دا هلته نه دي لیکل شوي، خو ښکلا په دې کې ده چې څه لیکل شوي موږ پرې نه پوهېدو. یعنی دا پیدا کوونکي لیکلي دي. که په دې کې د ساينس هر څه وای نو دا به یو لوی پڼد کتاب وای، دا به د ورلډ ټریډ سنټر غوندې وای، یا شاید د نړۍ تر ټولو لوی بلډینګ عمره به وای. نو دا د ساينس کتاب نه دی وروره. هیله د غلط فهمي ونه کړئ. دا د دې لپاره دی چې ساينس پوهانو ته ثابته کړي چې دا د خدای کلام دی، دا د پیدا کوونکي کلام دی. ته د دې د ردولو لپاره څه لري؟ ته باید په قرآن کې یو غلطي وباسې. قرآن په 4 نمبر سورت النساء 82 نمبر آیت کې فرمایي دوی په قرآن کې تدبر نه کوي. که دا د الله تعالی نه بغیر د بل چا طرفه وای نو دې کې به ډېر اختلافات موندلی وای، په هغې کې به غلطي وای. نو دې لپاره چې ثابته کړئ چې قرآن د الله تعالی کلام نه دی، ته په دې کې غلطي وښایه. نو ځکه ما ویل مهرباني وکړه مخکې راشه او په قرآن کې غلطي وباسه.